آیا غواړئ چې معلوم کړئ په فیسبوک کې مو چا چاته د فرینډ ریکویسټ او یا هم د ملګرتیا بلنه کړې؟ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه ملګرو، نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته زده کړم چې څنګه تاسې پوهېدلی سئ چې هغه خلکو ته تاسې په فیسبوک کې د ملګرتیا بلنه ورکړې ده، چا ستاسې ملګرتیا بلنه منلې ده او چا هم رد کړې ده. نو ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو، ډېری وخت موږ خلکو ته د فرینډ ریکویسټ یا هم د ملګرتیا بلنه واستوو او هغوی نه مني. نو دې کې تاسې معلومولی سئ چې چا چاته تاسې د فرینډ ریکویسټ استولی دی. د دې لپاره ډېره اسانه طریقه ده. تاسې په لاندې ډسکریپشن او یا هم اول کمنټ ته لاړ سئ. تاسې به د دې ویډیو لاندې اولنی کمنټ چې تاسې لاړ سئ هلته ما تاسې ته یو لینک درکړی دی. څنګه چې دا لینک تاسې وینئ ما ځان سره ثبت کړی، تاسې به اول کمنټ ته لاړ سئ. هغه لینک باندې تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې کلیک وکړئ نو کله چې تاسې هغه لینک باندې کلیک وکړئ ستاسې فیسبوک به خلاص شي. چې کله مو فیسبوک خلاص شو تاسې به خپل ایمیل یا هم د تلیفون شمیره ورکړئ او خپل پاسورډ به پکښې ولیکئ. یعنې د پاسورډ ځای کې به خپل پاسورډ ولیکئ او خپل فیسبوک به خلاص کړئ. ملګرو، تر څو چې زموږ فیسبوک خلاص شي ستاسو څخه یوه هیله چې زموږ د یوټیوب چینل چې رحیمي ټیک دی هغه درسره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ تل مدام ستاسو لپاره ټکنالوژیکي ویډیو ورکوو. زموږ فیسبوک خلاص او دا هغه ټول کسان دي چاته چې ما خپل ملګرتیا بلنه یا هم فرینډ ریکویسټ ور استولی دی. تاسې کولی سئ چې کوم زړه کس مو زړه نه وي هغه فرینډ ریکویسټ کینسل کړئ، لکه څنګه چې ما دغه یو کس فرینډ ریکویسټ دا دی ما کینسل کړ. داسې تاسې هم کولی سئ چې هغه کس مو په زړه نه وي بیرته خپل فرینډ ریکویسټ ورڅخه کینسل کړئ. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک، شیر او که مشکل ولرئ نو لاندې کمنټ وکړئ. زموږ یوټیوب چینل چې رحیمي ټیک یوټیوب چینل دی حتما درسره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ تل مدام همداسې ټکنالوژیکي ویډیو تر ټولو مخکې ورکوو. په لوی رب ذوالجلال مو سپارم. ښه وخت، خدای په امان.